قدم منظم حقوقها بنا عسكري تربيات حركات برابر يلخ كرد عمر يلخ كرد عمر نزاني صاني دائمان جوهر عسكري تربيات حركات برابر يلخ كرد عمر يلخ كرد عمر لا رويد عمر لا رويد عمر. د لوجستیک لوی ریاست اړوند د انتقالاتو لیوال روزنیز مرکز څخه 192 تنه مجاهدین له مسلکي، نظامي او عقیدتي زده کړو وروسته فارغ شول. غونډې ته د کورنیو چارو وزارت تامیناتي معین الحاج مولوي عبدالله مختار خبرې وکړې او فارغ شویو منصوبینو ته یې مبارکي ورکړه. نن د اسلامي نظام تر چتر لاندې او د خپلواک نظام تر توغ لاندې نن موږ د ویاړلو زلمو د فراغت مراسم وړاندې کوو. دا زموږ دپاره یو ښه پرمختګ او یو هغه نیکمرغي ده چې موږ یې قیمت نه لرو. بنابر حال اسلامي امارت په ټوله خطه د افغانستان کې امن راوسته. ټوله خطه د افغانستان هغه یې تر خپل قلمرو لاندې راوستله. ټول ولسونه ټول جهاتونه نن په نظام راټول دي. نو بنان افغانان باید د دغه فرصت نه ګټه واخلي، د دغه لوی نعمت شکرانه ادا کړي او الله جل وعلا شانه ته سر په بندګي باندې کته کړي چې یا الله یو ستر نظام دې راکړه، یو ستر انعام دې راکړه، یو ستر مقام دې راکړه او د دغه مقام شکرانګي الله موږ ته راکړه چې موږ یې ادا کړو. د میدان وردګو ولایت د استیناف محکمې رئیس مولوي عبدالکریم شعیب هم په خپلو خبرو کې مسلکي، نظامي او عقیدتي زده کړې د هر منصوب لپاره اړینې وبللې او ویې ویل لکه څرنګه مو چې د نظام د راوستلو لپاره قربانۍ ورکړې، اوس د نظام ساتنه او پالنه هم قرباني او تکلیف غواړي. عزتمندو، اعداد له دغه آیت کریمه نه معلومیږي، علماء کرام ناست دي چې اعداد فرض ده. چې جهاد فرض سي نو قانون د فقه دا ده، د اسلامي شرع قانون دا ده چې ما لا یتم به الفرض الا به فهو فرض، یا هغه چې واجب پې باندې نه تمامیږي مګر په ده باندې هغه واجب ده، او چې په کوم شي باندې اتمام د فرض راځي هغه فرض ده. نو د جهاد اتمام هغه په اعداد باندې راځي. که اعداد یو مجاهد وکړي نو له هغه نه یو داسې سپایي جوړېدی شي چې دښمن ته خطر جوړولی شي. که اعداد یې نه یې کړی نو بیا اتمام د دغې فریضې په صحیح طریقه باندې نه راځي. خداوند متعال فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم، تاسې اعداد او تیاری وکړئ د دغو کافرانو لپاره، د هغو کافرانو دپاره چې د تاسې دپاره ارادې د خیر نه لري، د هغو کافرانو دپاره چې هغوی د تاسې هلاکت غواړي، د هغو کافرانو دپاره چې هغوی د تاسې کافر کېدل غواړي والعیاذ بالله. لکه خداوند متعال وایي ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، نو د دغو خلقو دپاره به تاسې اعداد کوئ. تویم ساتنه من بر شرق المعروف د خپل استقلامي د اخیستلو لپاره چمتو یم. په پای کې فارغ شویو منصوبینو ته د فراغت سندونه وویشل شول.